د مشهوري ټیک ټاکر نجیبه فیض د یو مشهور ټیک ټاکر سره غلطه ویډیو راغلی ده چې دغه دوانو په خپل منځ کې دغه غلط کار کړی دی. دوستانو کو دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ ویډیو کې را سره تر اخره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه وړاندې کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل قرار کلیک یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او سره د ټلې نشان هم ووهئ. ملګرو نجیبه فیض اوس داسې فحاشي ویډیوګانې کوي چې د کتلو هم نه دي. ملګرو یوازې نجیبه فیض نه بلکې ډېرې پښتنو جنکو ډېرې زیاتې بې شرمۍ شروع کړي دي. دغه ویډیو تاسو سره هم شریکوم چې تاسو په خپل باندې وګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې درته دا وایم چې دا ویډیو د ماشومانو د کتلو بالکل نه ده او تاسو یې په خپل باندې لازمي وګورئ چې پکې ټول هر څه نه خبر شئ او هر څه په خپل باندې وګورئ. دوستانو نجیبه فیض خو به تاسو ډېره ښه پېژنئ چې هغه د افغانستان ده خو اوسېږي په پاکستان کې او په سوشل میډیا باندې هم ډېره زیات راځي او د ټیک ټاک دپاره هم ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړوي. خو نن سبا په دوبۍ کې د یو مشهور ټیک ټاکر سره ده او ورسره دغه رنګې ویډیوګانې جوړوي چې هغه ډېرې زیاتې د فحاشۍ ویډیوګانې دي چې دغه ویډیوګانې تاسو هم وګورئ نو تاسو پرې هم بد ووایئ. اوس یوه بله ویډیو راغلې ده چې ډېره زیاته فحاشي یې پکې کړې ده او ډېر ګنده ویډیو ده. د دغې ویډیو په باره کې خلکو ویلي دي چې دا د هغې ویډیو نه ده خو ډېرو خلکو دا هم ویلي دي چې دا هم د هغې ویډیو ده او دغه بل ورسره بل یو مشهور ټیک ټاکر دی چې دغه ویډیو ورسره جوړه کړې ده. دوستانو که تاسو هم دغه ویډیو کتل غواړئ نو زموږ سره خپل رابطه وکړئ او په کمنټ کې خپل نمبر شریک کړئ تاسو ته به دغه ویډیو ملو شي. او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره د سره زموږ قرار کړ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.